او مشهور حدیث دا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دیر ناشنا حدیث دا دا فائدون ڈک حدیث دا اگوی زد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پا سفر کی روانو نو دی ملگرو بدا کوشش کو کرے چی بدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پا سفر کیو چی یعنی پا نمبر و تا دوی نجدی شو دا سر دوا سلامو کیو حال احوال تی معلوم کی خبر اتری و سرو کی طول پا یوز خونی شرط لدا کا خوالا نو ایدک سفر پا دوران کی ما تا موقع ملاو شو زور نجدی شو و دا سن اشنا خلق دی دوی چی نجدی شی دوی بسا خبری ایدا خودی سی ندی چی نن سبا که سوک چاہتا نجدیم شی علماء تا نو دا علماء نبم دا دنیا مطالبه کئی کتاسو زمونگ دا پارا دیسی لکلو کیو کتاسو دا مسئلو لکیو زمونگ دا پارا داو کیو بمونگ دا دیو بمونگ دا مسئلی یا که علم سر ناسی دا قدر نی و سر ورب الكعبہ قدر بدا سر علا پیدا شی چی کرے دا خاورو لاندکو دا دیرو مسلمانان سر لکا علماء جون کی ملاوی گی یقینی پاسی سر نتی تپوس کی دا مسئلی نتی زن پا دین پو کئی لکه یو عام سړی سره ناسته پاسته ده بس او ډېر لږ هرسنا کي چې هغه ویني چې هغوی تپوس د علم کوي دغه ته پته دا موقع ده سبا نه زما پته لګي او نه د دې استاذ پته لګي خو دا هغه څوک کوي چې چا د شوق د څه سره د علم د زده کولو نور چې ټایم پاسي چې کوي ټایم پاسي کې څوک د علماو نه د دین تپوسونه نه کوي ځکه هغه سم ټایم پاس کوي که استاد سه بیان کړو صحیح ده کنه زما څه ضرورت ده چې زه تپوس کوم څه علم خو شوق خو زما نشته زده کول معاذ بن جبل ته موقع میلاو شو دی اوس ډېر څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلی شي که نشي ویلی معاذ بن جبل پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې پیژني که نه پیژني وی په حلالو او په حرامو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د په شان څوک نه پوهېږي دی رانږدې شو وی یا رسول الله اجازت ته خبره کو په سورلی سواره دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتل وی اخبرنی بعمل یدخلنی الجنه ویبعدنی عن النار دیس عمل را تو خواهی چی جنت تمی نجدی که و جهنم نمی لری که در دوی غختنی دی در دوی تپوسونه دی دا یو مخلوق تی چه اللہ چان کڑی دی دا پارو او بای چه سوک دا دوی پلار روان چینی جنت تا نجدی شم دا جهنم نلری شم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی دا دیر غٹی خبری تپوستی وکو تا خدا سی لن سوالو که خبر دیر غٹ ہے ہاں او چه اللہ چاہتا آسانه که نبی آسانه دا زاغ حدیث خلاصه بوان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی چی شرک بنکی دا اللہ بندگی بکی دا موس پا بندی کوا زکاة ورکوا روجی نسا او حج دا بیت اللہ کوا بیاو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خیر دروازه تا ونخیم روجا دا وور ندی بچکی دا اللہ پدار که مال لگول گناون ریجی او دیسی دا گناون مڑکی لکه سنگ چی وور پا اوبو سر مڑکی او دا شپی پا آخرانی برخه کی منس کول بیاو تیوی دی خبری بنیاد دا تاونخیم وی بنیاد اسلام دی ستنی منز دی او چتا قوبه جهاد دی بیاو تیوی دی طول بنیاد دا تاونخیم دی هرس بنیاد اگو تیولن یا رسول اللہ وی خواهد وی فاخذ بلسانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اخبر جبونی و دائی وی کف علیک هذا دا پا کنٹرول کے ساتھ وی موتی جی یا رسول اللہ ولی دا منگ چی سوئی واللہ منگ پا دی رنیسی وما تيوجي ثكيلتك أمك يا معاذ معاذ موردي بورشة مرشي دد عرب ودتي خيري وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم دي جهنم كي چي بداخلك پڑ مخيولي خوي دي جب ودلا سبولي تدا تب اس کے جي جب ما جمونگ سوي والله ومغرانيس دي جهنم چي داخلك چي واكسر جهنم تجي او پڑ مخي بپريوز بجهنم كي دير كي جب ودلا سبولي دا حدیث امام ترمیزی راوڑی او ذکر حدیث کی دیس رازی خوازی ہے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو شی امام ترمیزی دا حدیث راوڑی چی یا رسول اللہ دا سد الاسا بردیر خلق جنت تزی ناغو تی تقوى اللہ و حسن الخلق دا تقوى دا الاسا بردیر خلق جنت تزی او دا خیستو اخلاقو دا الاسا بیا تپوسو شی یا رسول اللہ جہنم تا بردیر خلق دا سد الاسا زی وی الفم والفرج دا جبی دلاسا او دا عورت دلاسا او گیر چا پیر نظر وچلو دا گناونو بنیادون دقت وو کی دے کنا یا جب دا
او یا عورت دی. مقصد زمونږ څه و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته څه وویل؟ دا ژبه یې ونیوه، دا هم د پوه کولو یو طریقه ده. وی دا داسې ونه وي لسان چې دا ژبه کنټرول کړي، وی دا کنټرول کړه، دا په څومره ښایسته طریقې سره هغه ملګری پوه کوي. ښه هغه قصه موږ بیان کړې وه، د عبدالله بن عمر رضی الله عنهم هغه اوږد روایت سوپیري بیان شوی د صحیح بخاري صحیح مسلم کې. هغه وایي موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست یو کس په انصارو کې راغی، سلام یې واچو او سلام یې واچو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیا روان شو لاړ. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اواز وکړو دې خوا راشه. کیف اخی سعد بن عباده، سعد بن عباده څنګه دی؟ بیمار شوی و، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې تپوس کو، وی سعد بن عباده څنګه دی؟ هغه ورته یا رسول الله بیمار دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی څوک شته چې تپوس لیږي ما سره؟ وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاڅېدو، موږ ورسره پاڅېدو، سره پاسه 10 کسانو. وی چې کله موږ ورلو او دا خلک راجمع شوي سعد بن عباده ته، د هغه دا کور ول راجمع شوي ملګري خپلوان. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نږدې ورغی، هغوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ځای پرېښود، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورمخکې شو، ملګري ورسره وو. وی عقد قضا مړ شوی دی ګورئ. وی چې خلک راجمع شوي دي او ولاړ دي ورته مړ، وی نه یا رسول الله مړ نه دی. فبکى النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخت وژړل د خپل ملګري دپاره. سخته کې هغه ولید قوم چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړا ولید نو هغوی هم په جړا شو. بیا ورته ووایي ان الله لا يعذب بدمع العين، الله ګوره د سترګو په اوښکو باندې عذاب نه ورکوي، ولا بحزن القلب، او نه ګوره الله د زړه په غم باندې عذاب ورکوي، ولكن يعذب بهذا او يرحم، عذاب د دې د لاسه ورکوي او رحم هم په بنده باندې دې د لاسه کوي. اشاره څه ته ده؟ ولې ژبه کې څه چغې ویر د جاهلیت خبرې د کفر خبرې په دې د الله رانیسي، سترګو نه اوښکې دې روانې شي په دې د الله نه رانیسي، د زړه په غم الله ته نه رانیسي، په دغې دې رانیسي. نو دا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه کوم طرف ته؟ جبې ته. ښه ابو هريره رضی الله عنه دا به آخري یو مثال ذکر کو، نور به پرېږدو روان درسته. صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لم یتکلم فی المهد الا 3، د مور په غېږه کې درې کسانو خبرې کړي دي. عیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام د مور په غېږ کې خبرې کړي، وصاحب جریج، جریج باندې چې بهتان ولګېد او هغه ماشوم بیا صفایي بیان کړه، قصه به تاسو ته معلومه یو هغه او یو هغه قصه بیان کړه، زه دې هغه زیر عالم. وبین صبي يرضع من امه، او یو ماشوم لیږي او د مور پی څکل، دغه درېیم دی. نو یو سړی په اس باندې سور شو، شهسوارو، او په داسې اس باندې سور دی چې فارحة شارة حسنه، یعنې څه ناشنا اس باندې سور دی چې دا اس هم سم مزدار دی، دا سړي ښایسته جامې دي، اوږده اوږده ویښته دي. نو مور یې دا ووایي اللهم اجعل ابني مثل هذا، یا الله زما دا زوی هم داسې کړه. زوی لګیا دی څه کوي؟ پی څکي. فترک الثدي، نو هغه د مور دا سینه پرېښوده د ماشوم، او دې کس ته یې وکتو، دې ماشوم وی اللهم لا تجعلني مثله، یا الله د ده په شان مې مه ګرځوه. دې ماشوم وی ثم اقبل على ثديه، او بیا د مور هغه سینې ته واپس شو، فجعل يرتضع، نو پی یې تسکل. ابو هريره رضی الله عنه وی فكأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه باصبعه السبابه في فمه فجعل يمسها. وی دا حدیث ما ته اوس هم داسې یاد دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله د ماشوم د دې پیو د څکلو خبره کوله، نو داسې وی د مور پی څکل. د دې څه مطلب دی؟ ګوته خوله کې ایښوده، یعنې د مور د تینه د سینې نه پی څکل. نو هغوی ته په اشارې سره دا خبره ورسره وکړه.
ماشوم لګیا او د مور پیس کل هغه ګوته په خوله کې کېښوده. نو په دې طریقې سره ملګري په دې خبره باندې پوه کړو. باقي هم ډېرې خبرې پاتې شوې، انشاءالله روان درس کې به هغه بیان کو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې، او الله دې موږ له طاقت راکړي چې همدغه شان پې د خپل مسلمانان پوه کړو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.